د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د بلخ پوهنې ریاست سره په ګډه همغږۍ د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ اړوند د شقیق بلخي په عالي لیسه کې د یادې ولسوالۍ له اوو بېلابېلو لیسو خوا او شا 800 زده کوونکو څخه د نبوي سیرت ازموینه واخیستل شوه. مسؤلین وایي له دغې ازموینې موخه د محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند او سنتو په اړه زده کوونکو ته معلومات ورکول دي تر څو راتلونکي کې ترې ګټه واخلي. لیلا الحمد امروز با روز امتحان تقریبا از 700 شاگرد به بالاتر، یعنی بسیار تعداد محدود شاگردای ما نیامده، بسیار محدود، همه با شوق و علاقمندی و با عشق علاقه آمدن در این پروسه امتحان سهم گرفتن. هدف و غرض امارت اسلامی افغانستان و این کمیته فرهنگی البرز و ما در جمع هدف ما است که اینا معلومات کافی در ارتباط سیرت النبی صلی الله علیه وسلم داشته باشند و در ضمن عشق و علاقمندی و محبت و صمیمیت و الفت با پیامبر خود داشته باشند. ورته مهال د یادو عالی لیسو مسؤلین وایي چې د نبوي سیرت زده کړه د زده کوونکو لپاره د هوډ پیاوړتیا، پوهاوي، پرمختګ لپاره اړینه ده او د دارنګه سیالیو جوړول ټولنې ته د روغ ذهنیت وړاندې کولو کې پوره رول لري. کتاب سیرت النبی کتاب بسیار مهم و ارزشمندی است برای اشخاصی که اسلام است، مسلمان است، چون سیرت النبی صلی الله علیه وسلم زندگی نامه از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است و اونا از تولد تا وقت وفاتشان هر آن عملی را که انجام دادن در زندگیشان برای هر متعلم لازمی و ضروری است که باید شناخت کامل داشته باشند. هدف از این آزمون آشنایی بیشتر شاگردان با سیرت حضرت پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و ما از مسئولین خواهش میکنیم که همچون امتحانات بیشتر بسازند در سطح مکاتب، در سطح شاگردان، در سطح استادا که آشنایی بیشتر با سیرت حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم داشته باشند. د ازموینې ګډونوال خوښ دي چې د علمي ودې، فکري جوړښت او دیني پوهې د کچې لوړولو لپاره دغه ازموینه په لاره اچول شوې وه او هیله لري چې دا ډول فعالیتونو ته د دوام ورکړل شي. کتاب به خاطر که از پیامبر ما یک چیزی درباره زندگی، درباره تمام کارهایی که کرده یک درسی در زندگی ما باشه و یک الگوی ما یک الگوی ماست که از الگوی ما یک درس بگیریم در زندگی ما تطبیق کنیم قانونشه. دا ډیر ګټور دی، یو خو د شاګردان د ذهنونه تازه کیږي او فضا ازادیږي او بل دا چې شاګردان د دې نه ډیره ښه استفاده کوي، کوم شیان چې زموږ نه دي زده هغه موږ زده کولی شو د دې نه. دا لومړی ځل نه دی چې د البرز ادارې لخوا د بلخ ولسوالۍ اړوند زده کوونکو ته دا ډول سیالۍ جوړیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو نورو کتابونو کې د بلخ ولایت بېلابېلو ولسوالیو او مرکز له زرګونه زده کوونکو او زده کړیالانو ازموینې اخیستل شوي چې بریالیو کسانو ته یې بېلابېلې ډالۍ هم ورکړل شوي دي.